دا د افغانستان له پلازمینې کابل څخه 3 افغان وروڼه دي چې په کډوالۍ کې هم افغاني موسیقي ژوندۍ ساتلو هڅې کوي او د امید بند په نوم یې د موسیقۍ یوه ډله جوړه کړې ده. الهام، مصور او عزیر امید په افغانستان کې د جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته 1.5 کال وړاندې پاکستان ته راغلل او دلته یې د خپلې موسیقۍ سفر پیل کړ. او د امید بند پلان دا دی چې افغانانو ته افغانستان ته موږ وښیو چې په دې شرایط کې هم داسې میوزیشنان دي چې افغانستان لپاره د افغانستان خلک او دنیا لپاره میوزیک کنټینیو ساتي او بورډ هغه کس وي چې په سخت شرایط کې مثبت کار وکړي او خلک خوشحاله وساتي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د نجونو پر زده کړو او نورو بندیزونو سربیره پر موسیقۍ هم بندیز ولګېد. د موسیقۍ وسایل وسوځول شول او هنرمندان د نیول کېدو یا مرګ له ویرې له افغانستانه وتښتېدل. خو امید بند له دې محدودیتونو سره سره د مهاجرت په ژوند کې له محدودو سرچینو سره افغاني موسیقي ژوندۍ ساتلې ده. دا 3 وروڼه سندرې ثبتوي او د ټولنیزو رسنیو له لارې افغاني موسیقۍ ته وده ورکوي. په سوشل میډیا په ذریعه دنیا ته او په پروګرامونو کې کار نه کوو، خپل استودیو کې کار کوو او سوشل میډیا په ذریعه خلک ته مونږ شیر کوو او مونږ غواړو چې خپل میوزیک ته خدمت وکړو، افغاني میوزیک ته، او دې لپاره چې دلته پروژه لاندې یو او غواړو چې په یو آرام ځای کې خپل میوزیک مخکې وړو. 14 کلن مصور امید د موسیقۍ د غږولو ترڅنګ په پښتو، دری، اردو، انګلیسي او هسپانوي ژبو کې سندرې هم ثبتوي. بلخوا 11 کلن عزیر امید د دې ډلې تر ټولو ځوان غړی دی. هغه د موسیقۍ د مختلفو وسایلو په غږولو کې ښه مهارت لري. حشمت امید د دغو 3 وروڼو پلار دی. هغه د موسیقۍ په برخه کې 13 کاله تجربه لري او په افغانستان کې یو شمېر نومیالي هنرمندان تربیه کړي دي. دا پاکستان ته د هغه په 2م وار مهاجرت دی. حشمت امید 15 کاله وړاندې هم په همداسې حالت کې لکه نن یې اولادونه. حشمت امید وایي په تیر مهاجرت کې افغان کډوالو ته دومره ستونزې نه وې، خو نن په پاکستان کې هم له ستونزو سره مخ دي. دوی د قانوني اسنادو د نشوالي، بیروزګارۍ او د پاکستان حکومت لخوا د ناقانونه افغان کډوالو ایستلو په څیر یو شمېر ننګونو سره مخ دي. حالی که حکومت این اعلان میکنه که افغانا بره، افغانا کجا بره؟ چه امیدواری دیگه داره؟ این درست است که بسیاری کسا حالا میتونه که به کشور خود بر بگرده که دکاندار است، اگر کدام کسبکار است، تاکسیوان است یا کدام شغل دیگه داره، ولی هنرمندا به این خاطر نمیدونن موسیقی ممنوع است، اجازه نیست. این خودش اینجا هم یک مشکل است، کشور خو به او حالت است، پرابلم است. حشمت امید په خیبر پختونخوا کې د افغان هنرمندانو د ټولنې مشر هم دی. نوموړی د افغان هنرمندانو د بیرته ستنولو پر ضد د پیښور عالي محکمه کې کیس هم اچولی دی. د هغه په وینا شاوخوا 1500 افغان هنرمندان له خپلو کورنیو سره په خیبر پختونخوا کې میشت دي چې بیرته افغانستان ته د ستنېدو په بیاره کې دي. هنرمندا همیشه در هر کشوری که بودن اگر برن هم بار دوش دولت نمیشه، بار دوش حکومت نمیباشه، خودشان هم هنری که دارن کار میکنن، از طریق درآمد موسیقی خود برای خود ضرورتهای خود رفع میکنن. ولی در پاکستان بسیار مشکل پرابلم است. افغان هنرمندان وایي افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چېرته چې پر موسیقۍ بندیز لګول شوی دی. له افغانستانه د هنرمندانو د وتلو له امله سیمه ییزه موسیقي د ورکېدو له ګواښ سره مخ ده. همدا ویره ده چې د ځوانانو دغه ډله د افغاني موسیقۍ د ژوندۍ ساتلو لپاره د تیر 1.5 کال راهیسې فعالیت کوي. شاهین افریدی، امریکا غږ، پیښور.